دي دا یو روایت دوستو وخت در سره بس فیصله کوم وخت در سره بس فیصله کوم و نور د غمو سره جرګه کوم زور د زورور دی زور د زورور چې وي نو څه به کړي زور د زورور چې وي نو څه به کړم هرې نارواله به یې ښه کوم زور د زورور چې وي نو څه به کړم هرې نارواله به یې ښه کوم او بل شی دی چې غواړم دې دیدن که غمازان وي ډېر وي څو غواړم دې دیدن که غمازان وي څو او سمه د پیریانو منځ کې شپه کوم د غزل مطلب د ژوند دپاره دغه یو ناسور دی چا جوړ کړی د ژوند دپاره دغه یو ناسور دی چا جوړ کړی ماین چې پکې سوځي دا دستور دی چا جوړ کړی ډېر ښایسته ډېر ښایسته د ژوند دپاره دغه یو دستور دی چا جوړ کړی ماین چې پکې سوځي د ژوند دپاره دغه یو ناسور دی چا جوړ کړی ماین چې پکې سوځي دا دستور دی چا جوړ کړی او بل شی دی غزنوي صاحب چې دغه لوی دغه د لویې خوی د ازل نه د شیطان دی دغه د لویې خوی د ازل نه د شیطان دی که باندې د فطرت د غرور دی چا جوړ کړی پوه شو دا شی دغه د لویې خوی د ازل نه د شیطان دی که باندې د فطرت د غرور دی چا جوړ کړی او دا مې خپل قسمت دی چې مدام خورما ټکرې دا مې خپل قسمت دی چې مدام خورما ټکرې کمال را دا وخت یو تربور دی چا جوړ کړی او بل شی دی بیا به هم په خپل کور پرې پوره برابر نه کړي بیا به هم خپل کور پرې پوره برابر نه کړي نن د بل په مال باندې کاچور دی چا جوړ کړی و دا چې د یو بل ځنې مو لرې لرې بیایي دا چې د یو بل ځنې مو لرې لرې بیایي سجدت زمونږ خلاف جوړ ضرور دی چا جوړ کړی و دا ځان درله چې ناسته کوي جوړې میندې دا ځان درله چې ناسته کوي جوړې میندې و ښکاري ترېنه ښه د زړه رنځور دی چا جوړ کړی دا ځان درله چې ناسته کوي جوړې میندې و ښکاري ترېنه ښه د زړه رنځور دی چا جوړ کړی د غزل مختار دو چې د حق خبرې تشې بس په خوله کېږي رنده ده د حق خبرې تشې بس په خوله کېږي رنده ده ګنې وایه نن د ځان ځنې منظور دی چا جوړ کړی د حق خبرې تشې بس په خوله کېږي رنده ده د حق خبرې تشې بس په خوله کېږي رنده ده ګنې وایه نن د ځان ځنې منظور دی چا جوړ کړی